خپل حیا لحاظ وکړئ، د خپل ژبې لحاظ وکړئ. صحابه کرام په مخ کې د یو زنانه تذکره چا وکړه، یو زنانه ده ژبه یې ډېره ښکلې ده، منځونه زکاتونه ډېر نه ورکوي، مخصوص ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا به جنت ته ځي، هي فی الجنه. بلې زنانه تذکره یې وکړه، دا ډېر ختمونه کوي، ډېر نفلونه، خو ژبه یې ډېره بیکاره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هي فی النار، دا به په اور کې وي. ژبې ښایستې کوي، کنځلې مه کوئ، خاندان د چا مه یادوئ. او ښځې د خدای ناشکره دي، ښځې د خپل خاوند ناشکره دي. هوښیاره ښځه څه ته وایي؟ هوښیاره ښځه، ښه ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څه ته وایي؟ چې ته ورته وګورې تاله خوند درکړي. زه خدای ګواه کوم په اوداسه کې ما په پاک ځای ناست یم، نن چې د ختم په موقع کې ستاسو زنانو کمې جامې اغوستې دي، قسم په خدای کو دا جامې تاسو ته په کور کې اغوندي.